نو دا زموږ باندې شوي لوبې دي موږ تیار کړي چمتو کړي هم د دغې سیاست سره یو موږ خپلې ملي ګټې زموږ څه دي هغه څه حکم کوي موږ دا ترې نه کړې نه بره نه ښکته نه د بره حکومت دا خبره تره کړې ده نه د لاندې حکومت دا خبره تره کړې ده چې زموږ د دې ملیت د ملي ګټې څه دي نو دغه ملي ګټې نن مونږ زه دا ګورم زما نظر دا دی کیدای شي ورته د ډېرو نظر دی چې نن دا کمې پیښې کېږي دې پنجاب چې کوم دی صحیح ده چې د سټریټیجک ډیک پالیسي د ضیاء الحق سره تره شوه چې ته کولی شي چې د روس نرمې خېټې ته د کفکازه پورې ورسې او دغه رهبري د اسلام رهبري به موږ تاسو ته درکوو او د دې مخفي نوم سټریټیجک ډیک تو چې نن هم د پاکستان په فوج کې د دغې اړخ یو غټې حصې نیولې دی نو دغه آیسای تر اوسه پورې د پاکستان دغه آیسای یا د میلیټري دا د امریکې یو غټې ادارې وي او د اعتماد ادارې وي نن هغې کې دغه تقسیم راغلی دی نن هغه دا غني که دا امریکا او ناټو په افغانستان کې پاتې کیږي نو د قانونمندي د سیاست داسې جوړ دی اوس چې که امریکا غواړي دغلته کې القاعده یا طالب صحیح ده چې دا یو پدیده ده دې ته موږ ته نقصان را رسي ډېر دا زموږ سپکاوی دی خو لیکن زه صرف دلته کې دا یو تره کوم چې نن د دې دغلته موجودیت نه موږ څنګه فایده اوچته کړو د خپل ملي ګټې ته څنګه اوچتې کړو که زه ولا کنځل وکړم دا زما د ملي ګټه ده که زه ځان نه وشړم دا زما ملي ګټه ده او که نه زه ورسره په یو ځای درته ووایم چې زما ملیت مه تباه کوه راځه کښېنه زه ته دلته راغلی دغه یو عرب بل هم راغلی دلته د میلمستیا په صادر کې زموږ ملیت تباه برباد کو رالو د میلمستیا د قوم نه وغوسته او قوم وله ورکړه دغه میلمستیا لیکن نن د هغې جزا او سزا موږ خورو دغه زموږ اشتباه وه او دا موږ دې ته نه کتل چې د دې جزا به موږ ته سي زموږ دا نظر نه لګي اوس هم زموږ دا نظر نه لګي چې په مستقبل 10 کاله کې دې پښتون قوم سره څه کېږي در څو پورې چې زه په راتلونکي 50 کالو کې فکر زما ونه رسي دا پښتون غرق دی دی نشي کولی چې دی د خپل بقا حتی د خپل ژوند قانونمندي ته راکړي ولې چې دا زما ملي ګټې دي چې زه وګورم چې په 20 کاله راتلونکي کې ما سره څه کېږي زه په تاریخ باندې څوک تاریخ نه زه هغه نقاط راوچت کړم او د باس لاندې دلته ونیسم اکټیو باس لاندې نو دغه ټولې خبرې چې کوم دي د دې دپاره مونږ راغونډ شوي یو دلته کې ازادانه سوالونه باید مونږ طرح کړو خو دغه مونږ دغه بین المللي ادارو ته دا واضح ښیو چې زمونږ ولسوالي زموږ دود دستور او زمونږ دغه ټولنیز تړون او مؤسسې دا په ماهیت کې سیکولر دي زه یو وړوکی مثال در کوم نه پس ځو زه په تیرا کې وم په تیرا کې یو غټه جرګه وه 58 ملکانان ناست زه پکې د میلمه په حیث وم سوال ډېر واضح طرح شوی دی تاسو یې غوږ ونیسئ سوال دا طرح شو چې دا فیصله په شریعت وکړو که په پښتونولۍ وکړو او ډېر واضح سوال دی 50 تنانو لاس اوچت کو په آخر کې چې نه په شریعت کې ګډوډ دی دا زموږ مسایل نشي حل کولی دا پښتونولي ده چې زموږ مسایل به حل کړي او دا 2 تنان یو مولا او یو بل ملک دا لاس اوچت کو چې په شریعت پې وکړو 50 تنانو په اکثریت باندې دا خبره حل شوه فیصله وشوه او د نه پس موږ ټول مونځ ته ودرېدو نو ما هغه غټ د کمبرخیلو هغه ملک ته وی چې یا ملکه ته ته څوک دا خو تا 10 دقیقې د مخکې چې کوم دی نو هر څه په دوړه کړل که نه دا خو ټول شریعت د منځه وویستلو نو ما لا وایي چې ته په دې نه پوهېږې چې زموږ پښتونولي یو ده او هغه بل شی دی نو اوس هم زموږ د زرګونو کالو دغه پښتونولي د بودیزم سره د هندویزم سره د زرتشي سره د اسلام سره د هر مذهب سره خپل تړون ساتلی دی د هغه جز نه دی جوړ شوی خپله پښتونولي ساتلې ده او هغه اوس هم پوهېږو او د پښتونولي دغه ادارې دغه مؤسسې
دا په خپل ماهیت کې سیکولر دي، دا په خپل ماهیت کې ډاینامیک دي، دا په خپل ماهیت کې دا د غربي قوتونو ته چې مظاهرې کو چې دغه زموږ د ملیت خصوصیت دی، راشه دغه خصوصیتونو باندې موږ سره تړون وکړئ، موږ سره کښېنئ او راتلونکي سیاست سره موږ سره خبرې وکړئ. اوس صرف د سوات په دې علاقه باندې د سوات کې چې څه کېږي، موږ پښتانه دلته کې د 10 تنانو جرګه راونویستله چې یو پروټیسټ وکړو چې په 2 میلیون خلک راوچت شو. په افغانستان کې چې څه کېږي مولو چې دومره حق نه لرئ تاسو چې دومره حده پورې تاسو یو بل ملیت ته حق ورکئ چې هغه پنجابی دی او هغه د دغه ملیت د دغه پالیسیانو سره غواړي چې د پښتون هویت په میاس کې وشلی، ولې چې هغه د دې خطر دی. نو که دغه ته موږ ډېر په سوړ دماغ سره فکر وکړو چې د دغه قوت سره موږ څوک، او دویم دا دی چې نن د افغانستان ازادي، د افغانستان د ترقي، پیشرفت، اقتصادي د هر پښتون فرض دی چې که یو کاڼ په افغانستان کې نن لګي هغه موږ د هغې ته په خیرالی وایو، هغه موږ ویلکم کړو چې راځه نن دا ملک، دغه ملک خو د هغې استقلالیت خو موږ وساتو. د افغانستان استقلالیت زما دپاره ټولو کې مهمترینه نقطه ده. نو رونو دغه یو څو نقطې دي، دلته کې کینو او ازادانه بحث پې کوو. نور زه تقریر غوښتل مې نه غوښتل، دغه نکات دي او په هغې باندې ډېر مواد شته دی. هر یو تن کولی شي چې ازادانه سوالونه طرح کړي. دا زموږ قوم دی او دا قوم ته به موږ د نجات لاره ورکوو. ډېره مننه.